The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ټول ایران په یوه شپه کې له منځه وړل کېدای شي او کېدای شي هغه شپه سبا شپه وي. ولسمشر ټرمپ د اپرېل په شپږمه نېټه په یوې خبري غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل We have a plan because of the power of our military where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. موږ یو پلان لرو زموږ د پوز د ځواک له امله داسې چې د ایران هر پل به سبا شپه تر 12 بجو پورې له منځه یووړل شي، داسې چې د ایران هر برېښناکوټ به له کاره ولوېږي، سوځي به، چاودنه به وکړي او بیا به هېڅکله ونه کارول شي. زما مطلب بشپړ ویجاړی دی تر 12 بجو پورې، او که موږ وغواړو دا به په 4 ساعتونو کې ترسره شي. موږ نه غواړو چې دا کار وشي. کېدای شي موږ حتی د هغوی د هېواد په بیارغونه کې هم مرسته وکړو. او پوهیږئ څه، که داسې وي نو وروستی شی چې موږ یې کول غواړو دا دی چې له برېښناکوټونو او پلونو څخه پیل وکړو، ځکه دا تر ټولو قیمتي شیان دي. تاسو هغه پل ولید، هماغه یو پل موږ ډیر نږدې یو تړون ته رسیدلی وو. بیا ماته د ښاغلي ویټکاف، ښاغلي کوشنر او جیډي څخه زنګ راغی، ویلي فکر کوو هغوی تړون ماتوي. ما وویل هغوی ته ووایه سمه ده، اندېښنه مه کوئ، خو وبایاست چې له کړکۍ څخه بهر وګوري او وګوري. او په 45 دقیقو کې دننه ما امر ورکړ چې تر ټولو لوی پل ویجاړ کړي. ما امر ورکړ چې تر ټولو لوی پل چې زما په منځني ختیځ کې تر ټولو لوی و، خو په ایران کې تر ټولو لوی پل له منځه یوسي. او زما د امر له ورکړې 10 دقیقې وروسته هغه پل ختم شو. نو آیا زه غواړم دا کار وکړم؟ نه. آیا زه غواړم د هغوی زیربناوې ویجاړې کړم؟ نه. هغوی ته به 100 کاله وخت پکار وي چې بیا یې جوړ کړي. که موږ نن ووځو هغوی ته به 20 کاله وخت پکار وي چې خپل هیواد بیا ورغوي، او بیا به هم هېڅکله لکه د مخکې په څیر نشي. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was.